د ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ وزیرو په سیمه کې د طالب قومندان نیک محمد رهبر په جنازه کې لوی شمېر خلکو ګډون وکړ. دا سیمه د کابل د ادارې تر واک لاندې ده. د یو طالب قومندان په جنازه کې د خلکو د لوی شمېر ګډون دا په ډاګه کوي چې 20 کاله مضرر تبلیغات هم د افغانانو ذهنونه ونړول. طالبانو امریکا ته د اضافه وخت ورکولو په بدل کې د طالبانو د بندیانو خلاصول، تور لیست ختمول او بل داسې هم ویل کېږي چې په کابل اداره به نړیوالې مرستې محدودوي. دا هغه شرطونه دي چې باید عملي شوي وای. طالبان موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې د ولس ټولنیز انفرادي حقوق، حیثیت او حریم خوندي وي. د خلکو سر، عزت، مال، ناموس ته څوک په بده سترګه نشي کتلی او د ژوندانه ټولې چارې مو د شریعت مطابق. امریکا د استانبول ناسته د دوحې بهیر بدیل نه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي د افغانستان د سولې په اړه د استانبول ناسته هیڅکله د دوحې بهیر بدیل نه وه، بلکې دغه ناسته د سولې بهیر د ګړندي کولو لپاره د ډیپلوماتیکو فعالیتونو پراخولو هڅه وه. د جرمني د دفاع وزارت ویلي چې له افغانستان څخه به خپل ټول ځواکونه د روان 2021 کال د جولای میاشتې په 4 نیټه وباسي. طالبانو په راک کې هغه پولیس نیولي چې د لوی لارې موټر چلوونکو نه یې پیسې اخیستلې او ځورولې. طالبانو ویلي چې د فراه ولایت فرارود ولسوالۍ کې هغه 2 پولیس نیولي چې د لوی لارې له موټر چلوونکو نه یې په زور پیسې اخیستلې او ځورولې. د طالبانو له لوري په دې اړه خپرې شوې خبرپاڼې کې راغلي چې دغه 2 تنه جهانګیر د عبدالرشید زوی او عبدالغفار د عبدالغفور زوی د فرارود ولسوالۍ اړوند ابي خرما سیمه کې نیول شوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت رسما اعلان وکړ چې د ترکیه کانفرنس له روژې میاشتې وروسته ترسره کیږي. که څه هم ترکیه د کانفرنس د ځنډ د لامل په اړه څه نه دي ویلي، خو الجزیرې او رویټرز خبري په خپلو راپورونو کې ویلي چې یاد کانفرنس د طالبانو د نه ګډون له امله تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلی دی. د ترکیې له غونډې څخه د طالبانو بایکاټ ثابته کړه چې طالب یو آزاد او مستقل قوت دی، د هیچا تر فشار لاندې نه دی او نه د چا فرمایشات مني. کندهار کې 15 تنه دولتي عسکر طالبانو ته تسلیم شوي. د طالبانو په رسمي ویبپاڼه خپاره شوي خبر له مخې پورته شمېر تسلیم شوي دولتي عسکر د کندهار ولایت په معروف پنجوایي، ارغستان او ژړۍ ولسوالیو مربوطاتو کې له تسلیمېدو وروسته د طالبانو لخوا ورته تود هرکلی ویل شوی.